بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په پریمیر پرو سی سی 2020 کې په یو ډیر مهم آپشن باندې کار کوو. نو که تاسې لیدلی ډیر وخت دا بعضې خلک چې ریکارډینګ کوي، فرض مثال که د چا نه انټرویو اخلي، لکه ویډیو ریکارډینګ د لرې د کیمرې نه کیږي. فرض مثال لرې غوندې سړی ولاړ وي، کیمرامین لرې ولاړ وي، او هغه څوک چې کوم چا نه انټرویو اخلي نو هغې سره یو موبایل وي. فرض مثال هغه ساوند چې دی په موبایل باندې ریکارډ کوي، ساوند موبایل باندې ریکارډ کوي، خو هغه ویډیو ریکارډینګ د ډیر لرې نه کیږي. فرض مثال که څوک هغه ویډیو باندې ریکارډینګ کوي، هغه اواز سم نه ځي، لرې نه هغه اواز سم نه کش کوي. که در سره مایک وي خو صحیح ده، مشکل نشته، یا در سره دغه والا مایک وي، بلوتوت والا وایرلس مایک در سره وي خو مشکل نشته. او که چېرته فرض مثال مایک در سره نشته دی، مشکل دی، یا چېرته تللی وي مایک درنه کور کې پاتې شو، لکه یو مشکل درته پیښ شو، نو هغه ځای کې تا سره موبایل شته، ته کولی شې په یو اسانه طریقه باندې چې لرې نه په کیمره باندې ریکارډینګ وشي، چې څومره په فاصله کې چې کیږي مشکل نشته. او تا سره موبایل د ساوند په موبایل کې تاسې ریکارډ کوي، خو بیا تاسې دلته په پریمیر پرو کې څنګه کولی شئ چې هغه ساوند هغه ویډیو سره برابر تاسې جوین کړئ. نو دلته راځئ، دا ویډیو تاسې راواخیسته دغلته سیکوینس ته، نو ویډیو هم راواخیسته. د ویډیو باید ساوند ولري، ښه چې ویډیو چې هغه لږ ذره ساوند وي، که څومره وي، خو چې لږ چې څومره په فاصله کې ویډیو ریکارډینګ وشي خو هغه لږ ساوند ورسره ځي، ساوند باید ولري. دا ساوند شو. اوس راځمه، فرض مثال دا ما سره د موبایل ساوند ده، ښه دا ما دلته واچولو، د موبایل ساوند ده ما سره. لومړی به دا څنګه کړمه، اوس دلته فقط د کار لپاره دلته د ویډیو د سیم ویډیو ساوند ما دلته راوړلو، او دا به انلینک کړم او دا ویډیو به ترې ډیلیټ کړم. اوس فرض مثال دغه ساوند چې دی ما سره دا د همدې سیم ویډیو ساوند ده، او دا یو خپل ساوند ده. داسې فکر وکړئ چې دا ریکارډینګ شوی ده ډېر په فاصله کې، او دغه لاندنی ساوند چې دا مونږ په موبایل باندې مونږ څنګه کړی ریکارډ کړی، او دا ساوند فرض مثال مونږ سره ډیفرنٹ ساوند ده. دومره دا ساوند فرض مثال زه ډیلیټ کوم دې ځای نه، دا مې ډیلیټ کړه، او دا ساوند د ویډیو ده، ګوره دا مې داسې ګډ وډ کړه. اوس دلته مونږ څنګه کولی شو چې هغه خپل ساوند چې دی ډیټیکټ کړي، دا باید کشف کړي خپل ساوند د ویډیو په مطابق. دغه ساوند چې دی دا ما په موبایل باندې ثبت کړی دی، موبایل مې جیب کې و، موبایل باندې ثبت کړی، او دغه ویډیو چې دا لرې نه ریکارډ شوی، دا د ویډیو خپل ساوند ده، خو فرض مثال دا سم نه ده راغلی. دا څنګه کوو، دا تاسې انتخاب کوئ. اوس دا مونږ غواړو چې دا ساوند د ویډیو په مطابق بیرته دې سره څنګه شي، یو ځای شي، لکه مخکې وروسته نه شي. تاسې به دا انتخاب کوئ، چې انتخاب هم کوو، په دې باندې څنګه وکړئ، رایټ کلیک وکړئ. چې رایټ کلیک وکړئ دلته سینکرونایز باندې کلیک وکړئ. نو دلته دا سټارټ کلیپ دلته اودیو باندې، خیر د هغه باندې کلیک کوو، دلته په اودیو باندې کلیک وکړئ. تاسې دلته بیا اوکې ووهئ. تاسې ګورئ چې دا ساوند خپل د ویډیو خپل سیم ځای ته ځي، چې کوم ځای نه دا ګوره څنګه شو، دا شروع شو. اوس بیا فرض مثال تاسې فکر وکړئ چې دغه ساوند چې کوم یو دی دا، او دغه ساوند چې دی دا لرې نه شوی، فرض مثال دا آواز لري یا څه مشکلات دي، دا ساوند بیا تاسې څنګه کوئ، دا ته ډیلیټ کوئ. همدغه خپل د موبایل باندې چې کوم ثبت شوی دا ساوند تاسې څنګه کوئ، دا پرېږدئ. دا به یې څنګه کوم، انلینک به یې کوم، دا خپل ساوند څنګه کوم د ویډیو دا زه ډیلیټ کوم، دا مې ډیلیټ کړ. ګورئ دا ساوند ما موبایل باندې ثبت کړی، او دا چې دی په فاصله کې په ویډیو باندې کیمره باندې دا ما ریکارډ کړی. اوس ګورم چې دا ساوند خپل ځای ته تللی او که نه. چې اودینس باید اقلا امازون نه په یو طریقه باندې که لږ وخت یا په زیات وخت کې موږ تاسو وباسو، هغه باید ګوره دا یې طریقه ده. تاسې هر وخت کولی شئ چې په ساوند په موبایل باندې ریکارډ کړئ، چې خیر ډېر پاک شفاف آواز لاړ شي، د هغې ته آواز یعنې منظم ډول لاړ شي. او ریکارډینګ تاسې د بل کیمرې نه یا موبایل نه تاسې کولی شئ ریکارډینګ په یو کیمرې نه وکړئ، او ساوند ریکارډ چې کوم یو دی د ویډیو ریکارډینګ د یو موبایل نه یا کیمرې نه، او د ساوند ریکارډینګ د بل موبایل نه یا بل چې هر څه در سره وي هغه باندې تاسې کولی شئ. په دې ځای کې بیا تاسو څنګه کولی شئ، یو بل سره مکس کولی شئ چې خپل ځای واخلي. مننه.